أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. نو اي محمد صلى الله عليه وسلم بشارت ورکا منافقین تا سدی غودی پارا دردناک عذاب مختیار کړ. ولی الذين يتخذون الكافرين أولياء دغه کسان دي چې جوړوي کافر خپل مرګري خپل دوستان من دون المؤمنين بجای سي مؤمنین دی جوړ کی. ايبتغون عندهم العزه دی داسې فکر کوي چې دیغونه دی عزت ترلاسه کوي. فإن العزة لله جميعا نو آگاه سي عزت ټول دی الله سره ده. کافرین سره ته چیرې عزت تلاش کوي؟ انډیوالي او مرګرتیا په دې باندې کوي چې ودرېږه چې لیک به دیغونه پیسې راوځي، لیک به عزت ترلاسه کو په دنیا کې، لیک به معتبر سو. نه، تا فکر کړی ده دا کافرین چې تا سره انډیوالي کړې ده دا به د تا سره تر اخره پورې انډیوالي ده. د خدای سره انډیوالي دغونه وکړه، د خدای سره کفر وکړو، دغه ذات سره چې دی پیدا کړي دي دغه نشانیان، دغه ذات نشانیان واضح ورته راغلي په کتابو کې، د پیغمبرانو ورته راوړلي دي، بیا هم دغه کفر یو کو انکار یو کو. نو تاسو فکر کوي دی به د تا مرګري سي؟ دی د تا مرګري دي د مفاد دی پر دی وخت دی پر یو وخت به بیرته په تا باندې دی راځيږي او دغه سیده د حقیقت ده. کافرین درواخلی چې چام دا رقم کافرین چې د اسلام او د خدای دښمنان دي دغه سره چې چا یارانی کړي دي نو دغه بیا څنګه انجام سوی ده؟ دنیا هم برباده سوی د آخرت خو د برباد دغه د پر عذاب علیم الله تعالی تیار کړی ده. او عزت د خدای او د خدای د رسول او د مؤمنین سره د سوره منافقون کې الله تعالی وایي عزت خو د مؤمنین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم او دغه اتباع کول او د الله اطاعت کول بیغه کې عزت. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. داسي مسلمان لیډران مستا سدي کفار آغا کسان ناحق قتل سدي کوي، په ځمکه کې فساد پیلاو کوي او په دنیا کې په ټولو کې غټ ټیرریست دی یو ته دی خطاب ورکوي، ټولو کې د امن سړی ده، دي ته نوبل پرایز موږ ورکوو. استغفر الله، دې موږ په ایمان باندې څه سوي دي؟ دا موږ کومه لاره موږ رانیولې ده؟ الله دې موږ ټولو ته هدایت وکړي. الله تعالی دې موږ ته د قرآن لاره وښیي، د قرآن په لار باندې موږ ته الله تعالی دې هدایت کولو توفیق راکړي. نو هغه کسان چې د کفار سره یاریانې کوي، د کفار د دوی پناهګاه کفار ده، دغه ډاریږي، په دې باندې د دغه سره یاري کوي، نو دغه لپاره عذاب علیم مختار کړی دا. دغه د منافقت نشانی ده. د الله بندگی خالص دغه بندگی وکړه، دغه نه یو غواړه، هغه خپل مرګري کا. الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله. اللهم ربنا اجعلنا منهم. آمين يا رب العالمين.